طالبان ذبیح الله مجاهد له شمشاد نیوز سره په مرکه کې ویل په هیڅ صورت چمتو نه یو چې په افغانستان کې له مې میاشتې وروسته د بهرنیو ځواکونو پر شتون هوکړه وکړو. دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکایي رسنۍ خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د 2021 میلادي کال له سپټمبر تر 11 نیټې پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. مجاهد زیاته کړه چې د دوحې تړون له مخې امریکا باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. همداراز نوموړي ویل د ترکیې په ناسته کې هغه وخت ګډون کوي چې تر ارزونو وروسته د دې ناستې پر موثریت ډاډه شو. ذبیح الله مجاهد شمشاد تلویزیون ته تایید کړ چې طالبان د سولې او راتلونکي نظام لپاره لیکل شوې طرحه لري، خو اوس یې نه افشا کوي. د ویل د اصلي مذاکراتو پر وخت به یې بحث ته وړاندې کړي.